بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ملګرو د پښتو یو متل دی وی الحمد هم هغه الحمد دا خوخلا د میومر غواړي او بعضې کې دا متل داسې ویل کېږي وی چې الحمد هم هغه الحمد دا خوخلا د مولا عثمان غواړي. د دې متل په هکله داسې یوه کیسه مشهوره ده. وایي چې میاعمر صاحب یو بزرګ او ولی تیر شوی دی د پېښور سره نږدې د سوکنو کلي کې اوسېدونکی و او مزار یې اوس هم په دغه کلي کې دی. یو ورځ په جومات کې طالبان ډېر خفه او زهیره ناست وو. د پاسه پې میاعمر صاحب راغی. هغه چې طالبان خفه ولیدل نو پوښتنه یې ترې وکړه چې څه چل دی. طالبانو ویل چې میاجي د سحر راسې وږي تږي یو او د خوراک څه میلاو نه شو. میا صاحب ورته ویل چې هغه منګې د اوبو ډک راوړئ. طالبانو د اوبو ډک منګې د میاجي مخې ته کېښودو. میا صاحب ورباندې الحمد شریف او قل هو الله احد دم کړو او وایي چې په منګي کې د اوبو نه په غوړو کې ماته ډوډۍ یا چوري جوړه شوه او طالبانو ښه په نره ووهله. په بله ورځ بیا طالبانو منګې د اوبو نه ډک کو او ټول طالبان ترې نه چاپېره شول او قل هو الحمد یې پې چوف کا خو په منګي کې نه غوړي جوړ شو او نه چوري. وایي چې طالبانو دا خبره میاجي ته وړاندې کا چې ګینستا او زموږ په الحمدو کې څه فرق دی. میاجي ورله جواب ورکړو چې کمقلو په الحمدو کې هیڅ فرق نشته. الحمدو همغه الحمدو ده خو خوله د میعمر غواړي. یعنی مطلب دا چې وینا کې ویلو کې او په خلوص کې تاثیر او اثر وي. ځینې خلک دا واقعیا د اخوندپنجو بابا سره تړي او وایي چې دا واقعیا د هغه په وخت کې د اخوندپنجو بابا او د هغه د طالبانو ترمنځ تېره شوې ده. اخوندپنجو بابا هم د پېښور سره نږدې اکبرپوري اوسېدونکی و او همالته یې مزار دی. دا متل نن سبا په داسې حالاتو کې استعمالیږي چېرته چې څوک فنکار هنرمند یا استاد یو کس داسې څه کار وکړي او هغه کار بیا په څه وجه مشهور شي او نور خلک یې کول غواړي خو د هغه په رنګ یې نه شي کولی نو خلک ورته وایي چې خانه الحمدو مغه الحمدو ده خو خوله د میعمر غواړي.